پرون رانا یو سړی تپوسو کو چې زه کمیونست یم. کمیونست معنا دا روسی خیال سړی یم. نو مال ډېره ښه ده چې کمیونست داسې ډېر بدلمنه او بد عقیده او بد اعتقاده خلق دی او پکې تم سي. ما نه تپوس کولو څه مطلب شو؟ وی ته ما ته قرآن نه دا ثابته کا چې دا قیامت با څنګه برپا کیږي او دنیا به څنګه ورانیږي. دا قرآن نه ثابته. ما وی چې زه دا قرآن نه ثابته کوم نو ته به بیا د کمیونسټای نه توبه وباسي. نو ما ته وی چې او بالکل ما وی چې تا چرته اکسیډنټ لیدلې ده؟ اکسیډنټ پیژنې څه ته وایي؟ ها ټول غونو غونو شروع کړ په خبره هم زه نه پوهېږم. اکسیډنټ دې ته وایي چې سره لاره او جنگيږي، موټر او جنگيږي، ریل ګاډي او جنگيږي او اجازهونه پاس په هوا کې سره او جنگيږي. دې ته اکسیډنټ. سو ګورای چې دوه لاره سره خپلو کې مخامخ شي او او جنگيږي. نو هغه لاره چې بالکل ثابت او ثابت خلق پکې ناشتي. نو چې دا د 100-120 په سپیډ کې سره وای مخامخ نو ارسه دانه وانه شي کنه شي تیکه تیکه شي لارم ټوټه ټوټه شي او یا بیا ریل گاډي لګي شي لاره وای نو داغي خو چرته تیکه هم معلومه نشي. دا سه بسمه کی دا ټیک دا ویلې او ټیک مال قرآن کې راځي چې د څو وخت کې قیامت برپا کوما. نو په دې کائنات د دنیا کې دوه ستوري دي چې د یو نامه سپوږمۍ ده او د یو نامه نور ده. نو دا دواړه ستوري به سره وجنګيږي. نو که خیال وکړئ چې څومره د اکسیډنټ سپیډ زیات وي او زور زیات وي عمره تبعی زیاته کوي. دا بم تاسو وګورئ یو گرنیډ بم چې دی 9 کیلوي 9 سیر یو بم په دې جماعت کې کېدا. نو دا 9 سیر تاسو ټول په دې جماعت کې چې څومره ناست یې یو کس بدر کې کم از کم من خوې کړ. نو که زر کس یې او که 1500 یې نو 1500 من شو. 1500 منه 9 سیر بند ټول تیکه تیکه کی کنه کی کپاته بشي چرتا 1500 منه 9 سیر بم تیکه کوي. او هغه بم چې دی هغه د انسان جوړ کړی یو ساخت دی. نو قیامت چې برپا کیږي نو دا انوار او سپوږمۍ به په خپلو کې او جنګيږي. نو دا دې څومره لوی دا سپوږمۍ د دې ټولې ځمکې په 8 مقدار لویه ده. دا موجوده ځمکه چې تاسو غوړېدلې ګورئ ټولې دنیا کې دغه عمر ځمکې چې 8 کوي نو یوه دا سپوږمۍ ته جوړېږي. او دغسې دا نور چې دی
د دې ځمکې په 8 شلې مقدار لا لوی دی. نو اندازه وکړئ چې د ځمکې په 8 شلې مقدار لا بم چې دی په دې ځمکه خلاص شي نو په دې ځمکه به چېرته ذره هم لاندې باندې پاتې شي. نو ما ته وی چې دا تا د عقل نه وی او که قرآن کې لیکلي؟ ما دا قرآن کې لیکلي دي، ما عقل سره څه کار.